د هیواد غمخوار او سپینږیری بابا څه کوي او څه غواړي؟ د خوشحالۍ یو بل تازه او کره زیری چې د هیواد د ملي پانګې او د هیواد د غني کولو لپاره یو اړین اقدام دی. دا هغه څه دي چې خوست ولایت کې پر کلدارو په مکمله توګه بندیز ولګاوه. د خوست والي ښاغلی محمد حلیم پیدایي وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې له نن وروسته به په خوست کې راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کیږي. د خوست ولایت د رسنیزو دفتر له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې د ولسمشر ماڼۍ د حکم په اساس به له نن وروسته په خوست کې راکړه ورکړه په افغانۍ ترسره کیږي. د خبرپاڼې په وینا په اونیزه اداري جلسه کې د خوست والي محمد حلیم پیدایي د ادارې رئیسانو ته وویل چې سر له نن څخه د هره راکړه ورکړه په خپله ملي کرنسي یعنې افغانۍ ترسره شي. دوی زیاتوي چې د حلیم پیدایي د حج او اوقافو د مطبوعاتو دفتر د اطلاعاتو کلتور او ولایت مقام د سکتور ریاست ته دنده وسپارله چې په ګډه د اعلامیه ترتیب او ولسونو ته د ابلاغ شي او د ښاروالۍ ریاست د وړاندیز ترتیب کړي تر څو نرخنامې وټاکل شي او ولسونه دې د هغې په اساس خپله راکړه ورکړه په افغانیو ترسره کړي. د یادولو ده چې د افغانستان په یو شمېر هغه ولایتونو کې چې د ډیورنډ کرغېړنې کرښې ته پراته دي تر ډېره راکړه ورکړه کې په پاکستاني کلدارو کیږي. په دغه ولایتونو کې دوکانداران بیا وایي چې دوی ټولې سوداګانې په کلدارو راوړي. نو بیا دا د نن ورځې کاره او دقیق خبرو د لا زیاتو کره او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو مو له ملګرو سره شیر کړئ.